جنرال دوستم وایي د دشت لیلي تاریخ به بیا تکرار کړو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېږدي د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قوماندانان راټول کړي او طالبانو د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړی روانه اونۍ د جمهور نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم، محقق، یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرباب رسول سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو په وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېږدي د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکني چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته هیواد ته راستنېدای شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.